څونه مرګري دي ټولو ته سلامونه کوم د خیبر پښتونخوا د خاورې بشمول چې څونه مسافر دي تاسو ټول زما ورونه یې دا موجوده چې کومه ایشو راغلوه د پاکستان په قانون کې تاسو ته پته وه چې د پی ټی آی په سر باندې په موږ باندې پارچه کټ شوه د هغې په باره کې زما د کلي د تاڼې د تحصیل دا د ګورنمنټ حق دی چې زه خپله حاضري ورکړم او چې کومه د قانون طریقه یې ښه د عزت په طریقه باندې ماشاءالله زما چې کومه نوجوانان خصوصا د واړی د تاڼې زه دا مشرانو شکریه م ادا کوم ولې چې تاسو کتلې چې په څه طریقه کې خلک ګرفتارۍ کوي ماشاءالله خو زه د دې واړی د خاورې د دې خانانو ماشاءالله دا خصوصا خانان چې د واړی دي د شاهجهان نواب نسی دي زه د دې ټولو د چا خوری یم د چا ونسی یم ماشاءالله او په خپله د سید خاندانه یم شکر دی ما داسې څه نه دي کړ چې ما د انسان بچي له نقصان ورکړی باقاعده پارټۍ سپورټ مې کړی دی خو زه د خپلې پارټۍ کارکونانو ته زه دا ویم چې دا کومه شیز زما سره روان دی نو دا د پارټۍ په لیاز باندې نه دی دا زما سره خپل ذاتي مفادات دغه کوي او چې کم کس یې کوي د هغه نوم ما ته را رسېدلی دی خصوصا شهرام خان شهرام ته زه دا خبره کوم چې خبره واوره ته وایې زه په سایبر کرایم کې یم دا یم دا پولیس دا زما پولیس دی دا وطن زما وطن دی لس کاله ما د دې جنډې سپورټ کړی د دې خاورې د دې خپل ملک زما خور او مور خلکو کنځل او ما د پاکستان زنده‌باد چغې والي زه د پاکستان آئیني او قانوني بچی یم دا پولیس زما ورونه دي انشاءالله زه به د دیو قدر کوم او دیو به زما قدر کوي که تاسو په دې مقصد باندې چې زما او زما د مشرانو یا د کلي د علاقې بېزتي دي وشي الله به هغه حالات نه راولي ولې چې ما وطن داسې ګڼلی لکه کور او د وطن خویندې میاندې مې داسې ګڼلې لکه خپلې خویندې میاندې بس صرف د وخت غلط خلک مې خلاف دي ما خپله بی بی اے کړله او چې کومه د پاکستان آئین او قانون دی په هغه طریقه به انشاءالله زه په خپل عدالت کې هم پیش کېږم په تاڼه کې به هم پیش کېږم او هغه چې هر څونه مسلې انشاءالله را روان قدمونه چې زما کومه دي د انسانیت په طریقه باندې زه د دیر د خاورې بچی یم د خپلې خاورې خدمت به کوم او بیا زه په دیر باندې فخر کوم چې د پل څوکۍ نه راواوړې که نه زما د دیر د خاورې چې ځوانان کومه ماشاءالله قدر کوي چې ځای په ځای باندې باقي د ماشاءالله تفتیش باقي د ناشنا سړي چیک اپ کوي څلور پنځه په دې ځایونو کې په دې ما شکر وکړو بل زه په دې خبره فخر کوم چې تاسو کله دیر ته راشئ د پاکستان جنډه به په کاڼو بوټو باندې وینئ زه د هغه خاورې بچی یم چې د کشمیر د ازادۍ دپاره زما مشرانو قربانۍ ورکړلي زما بېزتي دغه کومه بړواګان چې ما پسې لګېدلي دا کومه ذاتي مفادات چې دي د میډیا دا کسان انشاءالله دا په تاسو باندې موږ راولټه کوو بقایا زما تاڼه واړی تحصیل او د خیبر پښتونخوا دا ټول پولیس زما ورونه دي او زه د دوی ورور یم خو شرط دا چې ښه انساني چې عوام له عزت ورکوي ولې چې دا د عوام په سر باندې ټول ملازمین دي که زما پلار دی که زما ورور دی که زما رشته دار دی او که غیر کنټرۍ والا سړی دی خو چې زما د وطن د خاورې خدمت باندې نوکر شوی موږ له به خدمت کوي موږ له به عزت راکوي زموږ د خاورې د بچو به خیال کوي د ښو خلکو ملګري یو د غلطو خلکو چې په هر ځای کې یو خلاف یو وروره د غلطو خلکو مخنیوی کړی دی او داسې څه جرم کما کړی چې دا د جرم کړی دی دا دی نو زه بالکل هر ګناه ته تیار یم بقایا په سیاست باندې په ما پسې خپل ذاتي مفادات پالي شهرام ته زما دا خواست دی شهرامه خبره واوره حکومتي چې کوم لینډ دی دا زما ګورنمنټ او زما خاوره ده خو ستاسې چې زما کومه لانجې او کومه بېروزګارۍ په سعودي عرب کې تا ماله راکړلي تاوانونه زه د پاکستان په خاوره یم زه چې د حکومت نه ځان آزاد کړم او د حکومت څخه زما خبرې ختمې شي دا زما ګورنمنټ دی زما وزیر اعلی په خیبر پښتونخوا باندې راغلی د دې ملک دپاره لس کاله ما خپله خور او مور په خلکو باندې کنځله د ملک دپاره مې غږ اوچت کړی داسې ما ته یو نر وښایي چې د پاکستان دپاره خبره کړله سیدولي شاه د پولیس عزت او پولیس د سیدولي شاه عزت د پاکستان ادارې د سیدولي شاه دی او سیدولي شاه د پاکستان د ادارو دی ستاسو په شانتې خلک چې دي که نه انشاءالله دا زما مخې له هم نشي راتلی او زما د مشرانو زه په خپلو مشرانو په خپله علاقه باندې فخر کوم د الله په